پکې؟ زه تاواني نه شوم، پلار مې تاواني شو. دا څه وایې؟ هو کنه ډېر تاوان دې وکړو که لږ؟ ما نه ده کړی. زه خوشحاله شوم، وزې ته مې تورشک زیات شو. هو کنه پلار ته مې دروغ وایم زه خفه یم، هغه نه یم خفه. هو کنه غوا ته هم تورشک ورکوم، وزې ته هم. که څوک به چاقې واقې نه کي بلې بلې، هغه دې وخوري دا شړنګ پړنګ مېړونه، کوچان راغلي دینه کیدګۍ ولاړې دینه. بېشکه وراځي خورې تکړه یې که نه؟ هو کنه زه نه ځم تاسو سره. دلته زما چرګې دي، مور مې ده او ورونه مې دي. هو کنه وای واده درته کوم رښتې؟ واده بیا ځم در سره پروا نه کي. هو کنه بیا چرګړي به هم بوځو کنه. نه چرګوړي څه کوو واده ته زه کوم؟ نه چرګړي بیا هغه وایي کاکا موږ دې واده ته بونه تلو. خو دا موټر ایسته ورکوي، وزه واخلي هغه یوازې بوټي خوري. نو هغه بوټي به د کوم ځای نه کوي؟ مونګلنګ هم نه خوري. مونګلنګ نه موبلین همدغه مونګلنګ دا هم نه خوري. نوابه نو تا سره څوک اوس؟ ای ماما ته سړی یې که ښځه یې؟ دا داسې نه ویل. ای ماما زما وزه خو به دې نه یې لیدلي. دا خو تا ته ګورم نه. نه کنه دا مرور دي ټول مان. ولې؟ خدای د وزه چې ورکه چې دوی هم خفه کېږي، مرور یې وایي نواب وزه ورکه ده. تاسو کله راغلی افغانستان نه؟ په خیر راغلی؟ خیر اوسې موږ کور ته درغلي وو. بیا مې پلار ونه وهلی؟ نه ولې؟ پلار خو ډېر ښه سړی د ډوډۍ چای راکړه. چای هم درکړه که نه؟ او شیرینه کې هم درکړه. بسکټ هم راوړي. وینې وینې پلار مې چاته څه نه وایي. هو کنه پلار خو صحیح ده. نه زړه خو ته تر اوسه پورې دونه قوي زړه هم نه ده. هو پیکه یاړی. هو کنه میخیل چې هو کنه بچان خو مې نسته ده، خو وزه مې سبۍ راوتې وه، غرمه ډوډۍ ته هم رانغله. هغه پسې راووتم دا به چېرته تلي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. همدا اوس موږ راورسېدلو کور کې. مو پوښتنه وکړه چې نواب خان چېرته دی. هغه کور والا راته ویلې چې البته وراره به یې راوتی یا څوک و. ما ته ویلې چې نواب خان وایي داسې بار وتی دی، وایي هلته چېرته ولټوئ پیدا به شي. خو دا چې موږ معلومات وکړو دغه ورو منځ کې ګرځي. تاسې راځئ چې دا څه شی کوي. میخیل صاحب راځئ ګپ شپ هم لږ په لاره کې. څنګه و سفر دې څنګه و؟ راغلې د کابله تر قره پورې؟ والله مخلص صاحب دا خو اطرافي سیمې دي ښه، او د اطرافو کې خدای پاک یو د خلکو کې یو مینه محبت اچولی ده. بالکل بالکل دغه ساحې خوند کې دلته دغه روح داسې یو سکون غوندې لري. نو واقعیت کې نواب خانه خوند واخیسته. هغه دی کس مې پیدا لا 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 نواب خانه چی کې کومه ده وزه؟ هلته خو میږي دي. درنو لیدونکو راځئ نواب خان مې ورته پیدا کړه. نواب خان مې ورته پیدا کړو خو د ټول منځ کې. جوړ تازه په خیر نه؟ نواب ستړی مو شئ؟ په خیر ښې جوړې تکړی. دا به دلته کېدو که ستا اجازه وي. دا دلته کېده چې ډېر لیدونکي غواړي چې ستا خبرې واوري. سهار د خیرت د تاسو ستړي مه شئ. چېرته وایه؟ په خیر راغلی. شکر ده. کوم هلته ودرېږم. بچیان لري که نه لري؟ هغه څنګه دي؟ بچیان خو مې نسته ده، خو وزه مې سبۍ راوتې وه، غرمه ډوډۍ ته هم رانغله. هغه پسې راووتم دا به چېرته تلي. خدای وهلې بې لارې ده. دلته دې څه کول؟ دلته مې لټوله. دلته؟ هو کنه کومه ده؟ ګرځم پسې اوس کېدی شي پیدا یې کړم. دا ده که نه؟ دا نه ده زما وزه بل رقم د هغې سپین کالي و، دا تور دي. دا کالي نه دي، دا ویښته دي. همغه تور سپین ویښته یې وه. ښه زړه شوي دي، یعنې ویښتې سپین شوي دي، زړه شوې ده. نه زړه خو ته تر اوسه پورې دونه قوي زړه هم نه ده. هو پیکه یاړی. پیکه یاړی؟ هو کنه میخیل صاحب پیغله ده. هو کنه ته تر اوسه اوس پسې ګرځم، غرمه ډوډۍ ته نه وه راغلی. دا د ځواني مرګی سي، اوس بیا یم ډوډۍ ته بیایم. دا د تورشک و، هغه تورشک هم څه کرلي وو. دا ستا پټی دی؟ هو کنه تورشک هم. دا د موږ د انډیوالانو ده. هو کنه هو کنه این ولاړ دغه مې انډیوال ده. هو دته میلې. سلام علیکم. شی جوړې؟ تاسو کله راغلی افغانستان نه؟ په خیر راغلی؟ خیر اوسې موږ کور ته درغلي وو. بیا مې پلار ونه وهلی؟ نه ولې؟ پلار خو ډېر ښه سړی د ډوډۍ چای راکړه. چای هم درکړه او شیرینه کې هم درکړه. بسکټ هم راوړي. وینې پلار مې چاته څه نه وایي. هو کنه پلار خو صحیح ده، خو
خو دی چې دی ناځواني کوي ولې یو ورځ یم نه چای را باندې اوس کوه ډوډۍ چې بس ډوډۍ ورته یاده نن یې ورباندې خوري صحیح ده نن به زه وایم ونیسي بیا بله ورځ در باندې نه بله ورځ خورم مې دا خبره کړې وه نواب خان چې نه مه کوه دا ویزه در سره پیدا کوم دلته لوښو خورئ وزه چې خدای دې وزه راته پیدا کړي چې په کور کې واړه واړه زامنو چغې وهلې ومې هم تړل خو نه غلي کېږي هو که نه دې وایي نه بیا مې پلار ویلې مړه کېږي وای رښتیا موضوع را یاده شوه کومه هغه مخکې چې راغلي وو 15 که 10 ورځې مخکې چې راغلي یاد دي شي و راغلي وایي هغلته چې تا ویل چې زما چرګوړي او چرګان چې دي ټول ماما کره تللي دي تلي و بیرته بیا راغله که راغلل ماسخوتن بیرته راغله ماسخوتن بیرته راغله نه تا سره واده هغه نه کوي تا سره واده نه کوي هغه ته چې نه وایي تا دې ته دا خبره کړې وه چې کله چرګان راغلل بیا یو دانه بیا لالوم تاسې باندې خورم تا دې ته داسې ویلي و که نه ما خو دا زه به ورسره کړې وه چې زه به په تا باندې چرګ خورم خو اوس هغه چرګان مریضانو چرکار ته ډاکټر ته بوتله بوتله دا اوس یې بوتله موټر پسې راغی وروتل لاړل ورسره مړه نواب خانه مه کوه که نه یو چرګوړی حلال که بس خلاص چرګوړی خو به مې حلال کړی خدای دا وزه پیدا کړي سیابا مې بیا په بوسو کې منډو وزه دغلتوله دا شی پېژنې دا څه شی دی و د نه مې هم پوښتنه وکړله خر معلمه وزه نسته ده داسې څوکړه ده نه بیخي ما ته ګوري نه هو که نه پوښتنه مې دوه ده پیتې وکوله نواب خانه پښه کې دې ازغي لاړ نیسي نواب خانه نواب خانه د خره بچی دا د مې خپلې وزې پسې ګرځم او د خره بچی دې نه پوښتنه وکړه دې نه پوښتنه وکړه ای ماما ته سړی یې که ښځه یې دا داسې نه ویل ای ماما زما وزه خو به دې نه یې لیدلي دا خو تا ته ګورم نه نه که نه دا مرور دي ټول مان ولې خدای دا وزه چې ورکه چې دوی هم خفه کېږي مروري وایي نواب وزه ورکه ده یعنې غریب سړی د هېچا هم نه خوښېږي کومه ده غریب اوس مې هم 5 ګون جوب کې ده ستا د جوب کې مې ستا 5 ګون و که نه بیا زه تاسو ته شیان پې اخلم او تاسو خو زموږ مېلمانه یاستئ نه نه در کومه بیا به شیان درته کوه تیل ولې اچوئ ولې موټر په چی چلی موټر په پښه چلی خلک پښه چلی خو هغه خپل نه خو نه چلیږي هغې کې به تیل اچې لکه ته چې اوس ډوډۍ ونه خورې ته ګرځېدی شي و بیا انګور خورم تیل هم خوري پیسې راچې دا 5 ګون چې تیل پې هغه مبلین هم راچول کېږي تیل هم راچول کېږي هوا هم راچول کېږي او دا خرابېږي هغه بېرته جوړول کېږي لکه ته چې مریض کېږي خو دا موټر ایسته ورکوي وزه واخلي هغه یوازې بوټي خوري نو هغه بوټي به د کوم ځای نه مونګلنګ هم نه خوري مونګلنګ نه مبلین همدغه مونګلنګ دا هم نه خوري خیره نوابه نو تا سره څه وکړو اوس څنګه وکړو موږ د ستړي راغلي د کوم ځای نه اوس شی یخ ګرم چای راباندې وڅښه که نه اوس خو یخ ده بیا ټوخېږي که چای در باندې وخورم چای خو به مې رباندې ښکله زه به مې دا وزه پیدا کړم بیا در باندې تاسې دواړه ګرځو پسې وزې پسې خو زه ډېر وګرځېدم نن شپه کېدی شي زه کور ته هم لاړ نه شم تاسې لاړ شئ بیا به سبا راسئ ولې سبا یې راسو ته مې دا یو شی ښیم نواب خانه صحیح دی دا څه شی دی دا نواب خانه دا څه شی دی مېز دي که نه دا مېز نه ته وګوره وای دا لوبیا ده دا لوبیا ده څومره ښایسته وطن زموږ دی که نه وګوره په ځمکه باندې لوبیا پراته دي بل د نورو خلکو ورپسې سترګې ودې نه میلاوېږي هغو ته و که نه او موږ ته خدای پاک په ځمکه پیدا کړي د چا سترګې بیا وتېږي کله مې ګورې تا ویلې سترګې او لوبیا پسې وتې دي نورو خلک نه دي نورو وطنونو والا لکه د بل هېواد والا لکه بل افغانستان چې د خلکو یې داسې بل حیوان کوم یو افغانستان افغانستان کې هر شی کرل کېږي موږ تورشک هم کرلی وو او بانجان هم کرلی او مرچ هم کرلی وو که نه خو وزې سبی لږ شیطاني کوله پلار مې ولښته ووهله او مرور سوې دغه ډوډۍ ته م رانغله هو زه پسې ګرځم شیطاني یې کوله شیطاني یې کوله هو که نه تا به نه پرېښوده هغه ته نه مې پوښتنه وکړه دا پیرور څه وهیمې وروره ښایي وهیمې جوړې چیرې یې ته دلته راسه ته دې وزه دې نه ده لیدلې خو دا ویډیو کې نشته دی که نه د دوه کمیسونه تور دي د ما د وزې کمیس سپین و هو هغه نسته ده دی که سپینه وه که دا وایي
هغه چې څنګه و جما چې وځې ستړی مه شې ښه جوړې په خیر خیرت ده شکر ده جوړ تازه په خیر ما وزه تاسې نه ده لیدلې وروره نه خو دغه محل نه دي ویې ګوره که نه موږ خو دغه چاته ویو چې دغه دی که دغلته خو ډېر محل نه دي نو موږ سره جما چې وزې سپین کالي وه دا یې ټول تور دا کالي د دوه خو لمنې زیړې دي او نور سپین دي او سره دي تور دي رنګ جوړ کړی دی څه خیل ته یې زنګ نه ورکړی ځینې مه غلطوه نه نه نشته دی دلته لانجه ورسره وکړي دا ښه سړی ده دا ما نه وهي نه دی وایي ما نه وهي نه ما ته خاندي څوک همدغه سر ماما ماما دی هو که دا ښه سړی ده زه پر منګه دا تورشک ولې خلاص شوي دي تورشک خو ګلۍ پې وسوه که نه بله ورځ مې ستا ته ویلې انګور ګلۍ ووهل تورشک یې هم شاته پسې ووهل دا څه هو که نه یعنې تاواني شوې پکې زه تاواني نه سوم پلار مې تاواني دا څه هو که نه ډېر تاوان دی وکړه که لږ ما نه ده کړی زه خوشحاله سوم وزې ته مې تورشک زیات سو هو که نه پلار ته مې دروغ وایم زه خفه یم هغه نه یم خفه هو که نه غوا ته هم تورشک ورکوم وزې ته هم ښه او تا وایې چې د غوا بچی هم دی هغه هم نور راغټ شوی دی هغه به څومره شوی اوس هغه خو یو بل دفعه ستاسې راغلی وی دغونه و اوس دغونه او دغونه سوی ده دغونه او دغونه هو دغونه سوی ده پهلوان شوی دی دومره شوی دی غټ شوی دی هو کله یې لالو نه یې لالو نه لالو نه نه یې لالو ولې هغه نه لالو هغه ساتو ولې هغه څه غټ سړی چې بیا بیا یې خرڅوو غټ سړی سي هو خو سړی کېږي خو نه اس خوندر کېږي همغه خوندر سي خوندر سي راشه ته لږ ورسره وایې یو څو ټپې پرې ووایه وایې رښتیا شروع اول ته وکړه شروع اول دا سره کوي صحیح دی ته یو څو دانې وایي هغه ووایه سندرې دا نه پېژنې اوس دې ته څنګه ووایو هغه بدلې هغه خلک چې ودونو کې وایي هغه شی هغه پېژنې هغه مې تا ته ویلي وه که نه خوله مې څه کوې خوله باندې څه کوم دا مې درته چې کوم ونه غورځېږي ما به داسې وګوره اوس هغه وکړه ورته بلې بلې تا چې ما ته کړي وو څنګه وو هغه یو بدله درته ویلې وه که نه هغه دا هغه وی انار دی انار میده راځه انارې بېدانه به جوړي میده راځه هغه مې ویلي وو بل ووایه نه کوچانۍ سندره ووایه کومه یې وه خو تېره زده که چې هغسې وایي بلې بلې هغه ماماګانو ته زده ده هغه دواړو کې هر یو سې راځي رادي شي نه ته خپله ووایه چې هر شی دې خولې ته راغله هغه راته ووایه که څوک به چاقې واقع نه کي بلې بلې هغه دې وخوري دا شړنګ پړنګ مېړونه کوچان راغلي دینه کیدګۍ ولاړې دینه بېشکه ورځ خولې تکړه یې که نه هو که نه دا دې څنګه یاد کړي وو دا مې وخته ودونو کې یاد تا ته خو مې یو وخته ویلي وو ودونو کې زه پټ پټ پلار نه مې ودونو ته ځم هو که نه بیا د شپې پټ راځم بوڅو کوټه کې ویده کېږم بوڅو کوټه کې دا بوڅ درته په سر نه نښتي نه بیا سبا زه ځان څنډم بیا مې پلار وایي چېرته وې زه ورته یم غوا سره ملاستونه هو که نه هو بیا څه نه وایي هو که نه او دا راته ویې که نه چې په میوه‌جاتو کې د چی ډېر خوښ دي میوه‌جاتو کې خو مې اول مې پاپړ خوښ دي بیا مې زاولې خوښې دي بیا مې کباب خوښ دي میوه‌جاتو کې او سبزي کې د چی خوښ دي سبزي کې خو مخکې به مې ډېر راوړه ورور به مې راته راوړل بادام به مې خوښېدل هغه بادام اوس قیمته دي اوس د زردالوګانو زړي راته راوړي خرڅه باندې کوي هو خرڅوي خو مې نه ولې نه نه مې خرڅوي هو ورور ته دې ما اوس ویلې نواب خان ما ته راکړه ما یې دومره پیسې درته درکوم یو بنډل نه زه نه ځم تاسو سره دلته زما چرګې دي مور مې ده ورونه مې دي هو که نه وای واده درته کوم رښتې واده بیا ځم در سره پروا نه کړي هو که نه چرګوړي به څنګه شي بیا چرګوړي به هم بوځو که نه نه چرګوړي څه کوو واده ته زه کوم نه چرګوړي بیا هغه وایي کاکا موږ دې واده ته بونه تلو هو بیا خفه کېږي بیا نه را سره غږېږي هغه خفه کېدلی ته بل ته ګرځېدلی اوس دې هغه یوازې پرېښتل ته راغلی دی هغه وایي کاکا مریضانو تا ته خو مې ویله که نه هغه ته یې بیولي ډاکټر ته مې ورور بوتله هو که نه نواب خانه او خبره ده چې ده ښه موږ ډېر مزل کړی دی سخت ستړي یو که نه تاسې موزې پسې ګرځېدئ
مزل هم موږ کړی تا دی پسې ګرځېدو موږ تا پسې ګرځېدلي شته ولې ما چې کړي دي تا چې کړي نه دي ته زموږ ډېر خوښېږي ځکه تا ته راغلي یو زم خوښ یم خوښ یم نه وای ته په موږ ډېر ګران یې ځکه تا پسې راځو په خدای که وزم په ما دونه ګرانه یې لکه تاسې څنګه وکړم نو خو اوس مې وزه ورکه ده نه اوس در باندې ګران یم که نه هو هغه زما ملګرو ته ویل دی مخلص صاحب ډېر ښه سړی دی مفلس صاحب ښه سړی ده نه که څه شی وایي مخلص صاحب مخلص صاحب هم ښه سړی ده او دی هم ښه سړی ده او دغه شی چې نیولی دا هم ښه سړی ده او زما وزه هم ښه ښځه ده دا څه هو ډېره مننه نواب خانه چې را سره وې خبرې مو وکړلې او ټوکې ټکالې مو کړلې اوس چې کار کوو ښه اوس به دا کیمره بنده کړو همداسې به ورځو ستاسې کور ته هلته به چای وڅښو ډوډۍ به وخورو بیا به نور وروسته بیا کیسې کوو څه خیال ته یې بنده کړم هغه یې بندوي نور خپل یې بندوي نه چې ورته وکړو ورته د خدای په امان د خدای په امان الله مل شه الله مل شه و نو اوس خو څوک نشته دلته که ځه الله دې مل شه وعلیکم درنو لیدونکو د خدای په امان